السلام علیکم قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې روغ و جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د دغې کورنۍ ویډیو ما مخکې شیر کړی و چې یو بوډا بابا او یو خوینو نو اوس کور کې نشته، فکر کوم کار ته تللی، نو دوه ورونه مرسته رالېږلې، دغه د خورکۍ ته ورکوو، احساسات یې له تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې، ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ روژې سره څنګه یې؟ کومه د خاوند دی؟ خاوند یې کار کوي. څنګه د څه کار کوي؟ کار یې کېږي؟ په یو په خپلو څه به وکړي، نو اشاره تللی ده. نو دا روژه بیا څنګه تېر شو؟ چا مرسته ونه کړو تاسو سره؟ او اوس چې اختر را روان دی، څه مو راوړی یا نه؟ هېڅ شی مې راوړی ده کور. دغه ماشومان تاسو نه څه نه غواړي؟ ولې نه غواړم؟ څنګه موږ ته کاري وکړو، موږ سپرېګانو کې زوی پیسې نشته، پلار نشته، یو پښی ده، څه شي تاسو سره وړي؟ زر که موږ ته وکړو، زوی بل جار، زوی مې بل جار، موږ چې داسې کارګانو کې هر کالي کوي، سپرې کوي، موږ داسې خلک ګرځوي. وایي زوی جان پلار کې یو پښه ده، پیسې نشته، په څه تاسو ته کالي وکړو؟ سپیم جار د وړو جار موږ چې داسې کاليګانو کوي، زوی نه لرم، په څه تاسو ته کالي وکړو؟ خورکۍ یو ورور د نورګل په نوم دغه 10,000 کلدارې لېږلي، دغه وشمارئ. ژوند مې په سور اور دی وي، خو مور دی وي، زړه زما د ټول جهان تور دی وي، خو مور دی وي، زړه زما د ټول جهان تور دی وي، خو مور دی وي. څو روپۍ؟ 10,000 دي، او دغه 2,000 بل د ترکیې نه یو ورور رالېږلی، دغه هم وشمارئ. دغه دواړه ورونه چې تاسو ته دغه مرسته رالېږلې، دې ته څه ویل غواړئ؟ هغه یو ورور چې دی دا نورګل په نوم چې دی، دا تکلیف هم لري، وایي دې ته ووایه چې راته د زړه نه دعا وکړي تر څو زه ښه شم. دا بیا خاوند ته د ورکه چې د روژه کې هم سره واخلي کور ته، او که څه پاتې شو اختر ته هم واخلي انشاءالله. که نور ورونه مرسته وکړو هغه هم بیا تاسو ته راوړم. د نورګل ورور څخه هغه ورور چې د ترکیې نه مرسته رالېږله، د دې دواړو څخه نړۍ مننه کوم چې له دې خورکۍ سره مرسته وکړو. دغه ماشومان تاسو خپله وګورئ په څه حال دی، نو په دې به یو څه ناڅه د روژه کې یو څه به واخلي. هېوادوالو چې تاسو هم دغسې د بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړئ، ځکه چې دغه ستاسو مرستې ته اړتیا لري، او دې غوندې نور کورنۍ دي چې ستاسو مرستې ته اړتیا لري. هیله کوم چې تاسو هم دغه د روژې اخري ورځې دي، دې وخت کې ټول خلک سرسایه وباسي، نو دغسې خلکو ته ورکړي تر څو ستاسو هغه دنیا او دا دنیا ښایسته شي. نو که چیرې غواړئ مرسته وکړئ، زما د وټساپ شمېره ده 080 9 283 283 څخه مننه.